کندوز له دې وروسته د پرمختګ او پر ځان بسیاینې په لور ارزښتمن ګامونه پورته کوي. د دغه ښار د احمد ولي له څلورلارې څخه د چهاردرې تر سړک پورې د غځېدلې عمومي لویې لارې د قیر اچونې چارې رسماً پیل شوې. دا پروژه د 140 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ښار د ترافیکي ستونزو د حل او ښاري خدمتونو د پراختیا په موخه عملي کیږي. د چارواکو په خبره یاد سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره سور لري چې د کندوز ولایت سپین زر اماراتي شرکت لخوا یې د قیر اچونې چارې پر مخ وړل کیږي. چارواکي زیاتوي چې د پروژې په بشپړېدو سره به د ښار په داخل کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. سرک مقابل مجتمع تجارتی و رهایشی اسپینزر از چهارراهی ولی آغاز میشه و به سه‌راهی 14 ختم میشه. این سرک به طول 1.5 کیلومتر حدوداً 1.5 کیلومتر طول داره و حدوداً 40 متر عرضش است و این سرک از امکانات مالی شرکت دیار ترک و در هماهنگی کامل شرکت نایل پامیرامو و شرکت امارتی اسپینزر ساخته میشه. د کندوز اوسیدونکي هم د دې پروژې له پیل څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د ښار د سړکونو پرمختیا نه یوازې ښاري ښکلا زیاتوي بلکې د خلکو ورځنی ژوند هم اسانه کوي. ما خوش هستیم که سرکای ما آباد شود، وطن ما آباد شود، به خاطر که اول سرکای ما خرد بود، مردم که بود اذیت میشد، حالی که سرکای ما کلان میشه بخیر اینجا گل و دیگه علف ها را اینجا بخیر سبز میشه. اینجا ما خوش هستیم. امارت نه ډیر خوښ یاستو دا کارونه خو ټول امارت موږ سره صحیح کړه، دا د جوړ کړه سرکونه راته جوړ کړه. شکر د امن سته وطن کې داسې سرکونه نور ملکو ته به هم کتل سرکونه به جوړېدل موږ به یې سیل کوو. اوس به د خپل وطن سیل کوو چې په آبادي راغی جوړېدو راغی. د احمد ولي څلورلارې څخه د چهاردرې تر سړک پورې د غځېدلې لویې لارې قیر اچونې چارې داسې مهال پیل شوې چې همدا څو ورځې وړاندې د کندوز ښاروالۍ له لورې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د سړک جوړونې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې.